السلام علیکم ورحمة الله. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د استفهام په لفظ سره طلاق څنګه دی. بیا د ورور مثال ورکړی دی چې که چیرې یو څوک چاته ووایي، یعنې دوه نفره په مجلس کې سره ووایي چې د یو د بل ملګري ته ووایي چې تا د خپلې ښځې ته طلاق ورکړی، او دوهم نفر ورته ووایي چې هو، آیا په دې سره طلاق واقع کېږي که نه؟ نو په ځواب کې به وروره داسې درته ووایو چې که چیرې دوه نفره سره ناست دي او یو د بل سره مجلس کوي، نو په دې مجلس کې یو ملګری بل ته ووایي چې تا د خپلې ښځې ته طلاق ورکړی دی، او هغه ورته وویل چې هو، په دې وخت کې طلاق واقع کېږي، که څه هم ښځه خبره نه ده او عدت یې هم د طلاق د وخت څخه شروع کېږي. یعنې په دغه ځای کې د سړي خبرې ته اعتبار ورکول کېږي چې هو یې وویل، نو دلته طلاق واقع شو. د دې فتوا هغه مراجع او ماخذونه چې دي: رد المختار، کتاب الطلاق، صفحه 450 دوهم ټوک، همدارنګه فقه الاسلامي صفحه 6899 او نهم ټوک.